سلامونه نیکې هیله احترامات مې ومنئ. امید دی چې روغ جوړ ټیک ټاک او بریالي به چې په کوم ځای کې حاد و آباد اوسئ. او تاسو موږ سره ګورئ په خوا کې کمال صاحب نه به موږ یو څو ښایسته تپوسونه کوو ځکه چې کمال صاحب ډېر وخت وشو چې موږ د سکرین په شیشه نه دي لیدلی. کمال صاحب ته راځو. کمال صاحب په پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. السلام علیکم. مننه عثمان، تر ټولو اول ستاسو او بیا تاسو چې دا نوی کوم سیسټم سټارټ کړی د هغې ډېره زیاته مننه چې ما ته پرې موقع راکړه. عثمان بھائی د دې ریزن خو ډېر زیات کیدی شي چې ما ولاګ سټاپ کړي دي. یو خو دا چې زما چینل چې کوم دی هغه مونټایز و، بیا د څه وجې ده لاسه زما هغه چینل دوباره ډي مونټایز شو. زما هغه خواري ټوله بس پورله وشوه. د هغې نه بعد بیا زما زړه نه کېدو، بس یو میاشت دوې راکړې وې. د هغې نه پاس چې کله هغه مسله حل شوه، اوس ما سره ټایم نه میلاویږي چې زه په هغې باندې کار وکړم. زه اوس خپله یو پرایویټ سکول کې ټیچینګ کوم او زړه مې کېږي چې آی ایم ګوینګ ټو یوروپ. بس خوبونه وینم پوه شو، او په دا ورځ دوه کې کېدی شي جسد یا خو به رسم یا خو به مې مړ جسد راوړي. کمال صاحب اوس خو هم که وګورو موږ سهار وختي د 6 بجې دي، نو او که نه تاسو روان کوم ځای دی؟ اوس د یخنۍ ته وګوره. دا په یو ځای کې انټرویو ده، الله دې وکړي چې پاس شي او ښه جاب میلاو شي یونیورسټي کې. انشاءالله مینوالو تاسو ته به موږ مخکې هم ښایسته ښایسته ځایونه مخې ته راوړو. د سکرین په شیشه به تاسو ته هم ښایو او موږ سره ترې یو ځای واخلئ خوندونه. ولاګ باره کې څه خیال دی؟ ډېر وخت بعد ولاګ جوړوم. کمال صاحب یاره د خوندور دی، مصیبت داسې زبردست موسم دی که نه، او بله زموږ انټرویو هم ده. او انشاءالله بس که چېرته دلته په ښه جاب ولګي نو خو ټیک ټاک کنیا شي ګوینګ ټو یوروپ نه کېږي. په خوبونو هغه کې وینو، نو په حقیقت د خوب بدلول غواړو صحیح ده که نه. نو کتونکو زموږ ولاګ به داسې د خبرو د اترو ډک وي. وخت په وخت به تاسو سره خبرې او ښایسته ښایسته ځایونه هم شیر کوو. نو زموږ عملتیو کې پرېږدې مه. ها ملګرو، انټرویو ورکړه خو انټرویو نه وه، زما مرګ و. ته یقین وکړه چې زه کله ورمخامخ کېدم او تپوسونه یې کوم، د تپوسونه مخکې زه د داسې حالاتو سره مخ شوم چې بس ما ویل چې مرګ دی، تاسې هم ژوندی اوس نه پاتې کېږي. ما باندې بیخي سر وګرځېدو، خو چې هغه ته مخامخ شوم هغه زما باندې دومره رحم وکړو. وایي زه ښه همدغه شان دې تاسو کتی شئ زمونږ په دې ولاګ کې پېښور مشهور خوراکونه، دغه به هم په تاسو باندې هم خورو، خو د کیمرې په سترګه او موږ به یې بري عثمانه بس په ملکسار شهید کې یو زمونږ ولاګ اختتام ته روان دی. نو څه ورته ویل غواړې چې انټرویو څنګه وه؟ یقینا ملګرو موږ نه خو ډېر سخت سوالات کړي دي، خو بهرحال بیا هم ښه وه انشاءالله. خاص کر زما پکې څه حالات وشول دا وګورئ. زه پکې د مرګ نه بچ شوم، شیشې سره زما سر د ورمېږ ولګېدو، د هغې په وجه ما نه څه کوېشنې ونه کړې. بس زه ټیک ده، لرې ځای نه هم راغلی او خدای در باندې پرده راواسته پوه شوې. نو ملګرو تر اخره پایه به موږ سره پاتې کېږي، خوند به ترې اخلئ، ډېر انټرسټډ او مزیدار ولاګ به وي. که څنګه عثمانه؟ صحیح ده، اوکې.
شاته خړه پکې رو کنه ها کنه لګو شیشه نشته کوم طرف ته ځو کې ها صفر غره دا وای ये मौका से फायदा उठाए 30 रुपये عثمان ساخله اور تینو ګران بس دا غریب او مال دی کنه دولاګ اینډ اف ته عثمانه نه مخکې هم چې دا ډېر بازار دی مخکې وځو یو څو کلیپ واخلو بس تر اخره پر پاتې شي یو څو کلیپس دی هغه به هم در باندې ګورو که څنګه ان شاء الله مخکې وځو راځم او پټې روان دي تقریبا سمات هلو ها عثمانه پټې راغلی و دلته یو سایکل لپاره خو یقین وکړه چې دومره ګرانې شوې ده چې ریټ ډېر های و موټرسایکل ریټ بس موټرسایکل ته خبر رسېدلې ده جمعه ورځ ده ورته میله وي ورته مکمل خرڅېږي سایکل که نه عام ورځې کې وي خو نن مکمل لکه بس غریبو خلکو هم کې راوباسلي نو موږ سره به وخت په وخت خبرې به هم زموږ اورې ولاګ نه به خوند هم اخلې که څنګه عثمانه او دا غریبو که خوراک ته ناست یو نو عثمانه دا به خورو او بیا به د ولاګ اختتام هم کوو صحیح ده هغه ولاګ اختتام به نه بس روټۍ مو خوړه که سره ځانه نور ټول غریبو خلکو حقونه دي نور به داسې کار کوو چې زو به پرې او د ولاګ اختتام به کوو تر پایه عثمانه ته چې په ولاګ کې مړه سره مړه خوان دي سوال مشین از دوسری نکنه ها څومره پکې
د دویم وکړه اوس مناسبه دا وشو پیسې څو ورچوي عثمانه think 100 100 ها petrol 100 ورچوم زه اوس انګلیش ته وړه ها ما کا کنه 50 تی پکې 100 نه سوري هر یو سیز څه غوړي خپله طریقه غواړي عثمانه پوه شوې اوکې ووهه ها ډن ووهه شیر وبوسه پرې ویوله صحیح شوه 100 روپۍ وخوتې څه چل درباندې شوی دا څه له یارېږي عثمانه ها دې کیمرې ډورېږي پاته نشته مړه ګوره عثمانه چې چېرته هم ځې انټرسټ او عزیز کې به انټرسټ پیدا وي بل یاره خواب به نه کوي کوم یو څیز هم کوي یاره خوب ډار به بلکل نه کوي څنګه تاسو وکړو انشاءالله زموږ هڅې نه دانې چې نن نه بعد بیا خپل ولاد الله باندې جاري وساتو که څنګه عثمانه ولا کرم دې الله بریا راکوله یو واسطه چې په سهار وخت چې موږ په دغه وخت کې سهار وخت چې موږ په سبا یې نو د سهار حساب سره مخامخ یا دلته پېټويږي بدن دې سره د مقابله کوو دولت چې کوم خبرې دي دغه باندې ترسي نو اخیره کې به یو څوک دې نو تر بل نه پورې ما دا د عثمان سره کې اجازه چې څنګه خاص آباد کړي اوسه د الله پاک